د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدل نړیوالې او سیمه ییزې پایلې لري چې د ایران گاونډی هیواد افغانستان هم په خپل لمن کې انغاړي. د دې ویډیو له پای پورې کتلو سره د افغانستان په تړاو 15 ټکي اوریدلی شي. افغانستان ته دغه جګړه څنګه زیان رسولی شي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شي. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. له غبرګونونو تر پایلو د ایران او اسرائیل جګړه او د افغانستان په هکله 15 ټکي. د اسلامي امارت د واکمنۍ غبرګون په هغو خبرپاڼو کې چې له افغانستان څخه خپرې شوي دي تر ټولو لنډه یې د اسلامي امارت د واکمنۍ ده. د حامد کرزي او عبدالله په څیر پخوانیو سیاستوالو په خپلو خبرپاڼو کې سخت ټکي لکه تیری او یرغل کارولي، خو برعکس د نوموړي واکمنۍ ویاند ذبیح الله مجاهد یوازې پر د اسرائیل وروستي بریدونه عبارت بسنه کړې ده او وروسته یې د غزې وضعیت ته اشاره کړې. دغه واکمنۍ د اسرائیل د بریدونو له غندلو سره له ښکېلو لورو غوښتي چې په سیمه کې د بېټیکاوۍ او ناامنۍ د پراخېدو مخه ونیسي. د افغان سیاستوالو غبرګون ښکاره تیری، غلیمانه ګام او له نړیوالو قوانینو سره ټکر کې وحشیانه برید هغه څرګندونې دي چې د اسلامي امارت واکمنۍ او د حامد کرزي، عبدالله محمد محقق په څیر د افغانستان د مهمو سیاسي څیرو پر ایران د اسرائیل د بریدونو اړوند په خبرپاڼو کې کارولي دي. په دې ټولو غبرګونونو کې نږدې 3 موضوعګانې او څاري دي: د اسرائیل غندل او له ایران سره خواخوږي، د اسرائیل لخوا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ته اشاره او د اسرائیل په هکله د نړیوالو بنسټونو د دریځ نیونې غوښتنه. په خواله رسنیو کې د افغانانو غبرګون پر ایران د اسرائیل د برید له خبر خپرېدو سره ډیر شمیر افغانانو په خواله رسنیو لکه فیسبوک او ایکس کې ژر غبرګون وښود. ګاونډیتوب، دین، مذهب، ګډه ژبه او په ایران کې میلیونونه افغان کډوال لامل شوي چې غبرګونونه هم پراخ وي. ځینې د اسرائیل برید غندي او له ایران سره خواخوږي کوي، خو نور د بریدونو پراختیا او د نښو کاره ویشتلو حیران کړي دي. نورو هم د افغانستان په تیره د افغان کډوالو په هکله د ایران وروستیو ګامونو ته په پام د اسرائیل د بریدونو هرکلی کړی دی. افغانستان ته اقتصادي پایلې: د اسرائیل برید پسې په کندهار ښار کې د ایران د وارداتي تیلو بیه په هر لیټر کې شاوخوا 2 او 3 افغانۍ پورته شوې ده. د افغانستان او ایران خپلمنځي راکړه ورکړه نږدې 3.5 میلیارد ډالر ده چې د افغانستان لپاره دا رقم ډیر ګڼل کیږي. د دې شمیر 90% د ایران صادرات دي. په ایران کې د بیو هر ډول زیاتوالی په افغانستان کې د بیو د ډیروالي لامل دی شي. د ایران سوداګریز بندرونه نورو هیوادونو ته د افغانستان د توکو لیږد لارې دي. په دې بندرونو کې بې ثباتي د افغان سوداګرو د توکو د صادراتو خنډېدلی شي. په ایران کې د افغان کډوالو پر حالت اغیز: موږ د ورځاني یا روزاني کارګر یو او که یوه ورځ کار ته لاړ نشو ګټه به هم ونه لرو. دا هم د یو افغان کډوال خبره ده. نږدې 6 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ایران او اسرائیل له جګړې هر ډول پیدا کیدونکې سیاسي او اقتصادي بې ثباتي د دوی پر ژوند هم اغیز کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.